بخون کې مهربان خدای تعالی سختن لستر نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو تاسو پام راوړم د انډس نیوز نتورک سره د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. نن د عیسوي کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه د زیارت ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د سفر د میاشت د 13 نیټې سره سمون خوري. د ټولو نه اول د خبرونو سرټکی د انصاف ایجوکیشن کارت په اړه د لوړو زده کړو صوبایي وزیر کامران بنګش څرګندونې. سوات کې د امن کمیټۍ او بل غړي په ډزو وژل کېدل. مټه تحصیل کې د غیر ملکي کمپنۍ اغوا شو 9 کسانو کې د 15 کسانو خوشي کېدل. سوات منګوره کې د امن لپاره د سیول سوسایټۍ لاریون پیل کېدل. د منګوري کالام لوی سړک د پیزاګټ په مقام د ټریفیک لپاره تړل کېدل او د زنانو د پټو مرزونو د علاج په اړه د لیډي سرجن دور شوار خبرې اترې. د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شانتمې نه پس ملتیا مو وکړي. نننی خبري سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرشخیلا سوات. هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغڈیری روڈ سمبٹ مٹا سوات. خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات. ایچ بی گروپ آف کمپنیز ایچ بی کارپیٹس فرنیچرز اینڈ میٹریس منگورا روڈ تتکے سوات. اوس د خبرونو تفصیل. د میټریک او انټر جماعتونو پوزیشن هولډر طالب علمانو ته د 20,000 تر 15,000 روپۍ میاشتنۍ وظیفه ورکول کیږي. په 2 کلونو کې موږ 13 پوهنتونونه له مالی بحران څخه ویستلي او 15 ډیګري کالجونه مو جوړ کړي. اوس مهال د 2900 لیکچررانو ګمارنه روانه ده. یاد څرګندونې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر کامران بنګش کړي او زیاته کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صحت کارت او راشن کارت نه پس د انصاف ایجوکیشن کارت نوې او فایدمن نظام معرفي کوي. له کومې نه چې بعد 2 لکه او 440,000 د کالج طالب علمانو ته ګټه ترلاسه کیږي او په دې با کلیز 1 ارب روپۍ خرج کول کیږي. سوات کې د امن کمیټۍ او بل غړی هم د هدفي وژنې ښکار شوی. تفصیلاتو تر مخه 13 ورځ د امن کمیټۍ غړی محمد شیرین د چارباغ د کوړک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوی چې په نتیجه کې نوموړي خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرداري سره سم پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې پیل کړي. یاد دې وي چې 2 ورځې وړاندې د کابل تحصیل بانډۍ سیمې سرګرم د امن کمیټۍ رکن ادریس خان هم په یو بمي چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. مټه تحصیل کې د موبایل کمپنۍ اغوا شو 9 کسانو کې 15 کسان خوشي کړی شوي او 2 انجینران لا تر دې دمه د اغواکارو په ولقه کې دي. د ذرایعو تر مخه د اغوا شو 2 انجینرانو څخه د 10 کروڑ روپو تاوان مطالبه شوی. یاد دی وی چې 2 ورځې وړاندې د غیر ملکی ټیلیکام کمپنۍ 9 کارمندان د مټه تحصیل جانا سیمې څخه اغوا کړی شوي وو. د سوات منګوري نشاط چوک کې د سیول سوسایټۍ لخوا سوات کې د ترهګرۍ د تازه پیښو پر ضد او د امن بحالۍ په لړ کې یو ولسي لاریون پیل شوی. په یاد لاریون کې ځوانانو په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې په د امن د بحالۍ نارې تحریر شوې وي. میډیا سره د خبرو اترو پر مهال لاریون کوونکو زیاته کړه چې دوی غواړي په سوات کې امن باوري وي. نوموړو د صوبایي او وفاقي حکومت څخه د امن په ټینګښت کې د کردار لوبولو غوښتنه هم کړې ده. زما نوم محمد عدنان دی. سیول سوسایټي سره تعلق دی او د امن دپاره راوتي یو. د تېرو څو ورځو نه دلته په سوات کې بیا دهشتګردي شروع شوې ده
او زمونږ عوام یو پیره دا سخته لیدلې ده، موږ دوباره دې سختي ته نه یو تیار. زمونږ حکومت ته او نورو چارواکو ته دا پیغام دی چې دا دهشتګردي فوراً بند کړی شي او د دهشتګردو خلاف دی ایکشن واخیستی شي. زمونږ د سوات حالت سر دوباره خرابول غواړي، جانبوج کر خرابول غواړي او سوات یو پر امن علاقه ده. ردې نه مخکې هم دا ډېره پخه دغه باندې شو، هغو دهشتګردي پراله او ډېر صورتحال یې موږ ته خراب کړو. نن زمونږ کوم نوی نسل چې دی، زمونږ چې کوم دغه دي ټول په خطره کې دی. که دا حالت په دې ټایم باندې قابو نه شو نو زما خیال دی چې موږ به دوباره یو ډېر خطرناک طرف ته لاړ شو. خو زه حیران په دې یم چې زمونږ د ملک ادارې څه کوي، ایجنسیان یې څه کوي، دا نور حکمران څه کوي. دوی صرف په پیسې علي او صرف په کرپشن او په دې سوزونو کې وخت دی. دا ډرامه پوخا ډرامه وه، خو دا یو اوس یو حقیقت دی. موږ نور په خبرو باندې نه غولېږو. اوس دا خلک بشعوره دی، خپل غل ورته معلوم دی چې دا څوک دا کار کوي، د دې شاته څوک ولاړ دی. نو موږ ښه په جهر دا خبره کوو چې دلته موږ هېڅ قسمه ترهګري نه منو، هېڅ قسم ډزه نه منو، هېڅ قسمه په عام ولس باندې په هغو باندې څه قسم تشدد نه منو او امن غواړو په دې علاقه باندې. که د دې نه علاوه دا خلک نه دغه کېږي، نه قلاریږي د دې خپلې خبرې نه، نو دا خلک به مجبوره کېږي او د دې ریاست خلاف په چغې پورته کوي. د پخوا په نسبت باندې زمونږ خلک، زمونږ ځوانان هغه اویر شوي دي. د سوات قومي جرګې او دلته کې د ځینو مشرانو د مسلسل مبارزو او د قربانو په نتیجه کې ټولو خلکو ته دا معلومه شوې ده چې یاره دا جنګ چې په پښتانه باندې مسلط کړی دی، د دې په شا باندې د دې ملک د ادارو، د دې ملک د زورورو خپل مقاصد دي. د هغه مقاصدو د تکمیل لپاره یو ځل بیا دلته کې په پښتونخوا وطن کې یو نامعلوم جنگ، هغه د مسلط کولو یو ناروا عمل، یو کوشش دی او دوباره را جوړ کړی دی کوي. د سوات منګورې کالام لوی سړک د پیزاګټ په مقام د هر قسم ټریفک لپاره تړلی شوی چې له کبله د مټې په سړک د ټریفک فشار زیاتېدو ستونزه رامخته شوې او ځای په ځای ټریفک جام زیات شوی. تفصیلاتو تر مخه نن سهار د منګورې کالام روډ د پیزاګټ سره د سړک پریوتو یو پیښه رامخته شوې چې له کبله د کالام روډ د هر قسم ټریفک لپاره تړل شوی دی. د زنانو د پټو مرزونو د اسانه ویډیا درملنې لپاره صحت اسپتال د زنانه ډاکټرانو سټاف خصوصي اهتمام کړی چې پکې جنرل فزیشن، ګایناکالوجست او لیډي سرجن خپل خدمات ترسره کوي. یاد څرګندونې د صحت اسپتال لیډي سرجن او فیملی فزیشن ډاکټر دوری شوار انډس نیوز نیټورک ته خپل یو ځانګړې مرکه کې کړي او زیاته کړې ده چې دوی غواړي د زنانو د پوشیده مرزونو ویډیا علاج او د صحت کارت د لارې سرجري په پرامن ډول د زنانه ډاکټرانو په لاسونو ترسره شي. صحت هاسپټل کې هر یو شی فری ده، ټیک شو. دلته سرجري فری ده، نارمل ډیلیوري چې ماشوم کېږي هغه فری ده، دوایانې تقریبا فری دي. نو دې ته زما دغه میسیج ده. بل موږ سره دلته ښه کوالیفاید ډاکټران دي. زه پخپله ایز جنرل سرجن فیملی فزیشن کار کوم. ډاکټر یاسمین موږ سره ګایناکالوجست ده، FCPS ده، ټیک شو. دې نه علاوه ډاکټر شیناز سونالوجست موږ سره هفته اتوار راځي او ماشاءالله پېښور کې هغه ډېر غټ نوم ده. دلته هم ده، خو بهرحال که دلته د خلک لږ کم پېژني نو پېښور کې هغه ډېر غټ نوم ده. نو دلته دې ته پکار ده چې هغه یو روزو باندې راځي چې څو مسلې خپل مسله حل کوي شي. مونږ دې لپاره دلته د صحت هاسپټل والا چې کوم دی اپر سوات کې څنګه وګورئ جی یا مټک یا څنګه راوند اباوټ څومره دي چېرته جنرل سرجن نشته. خو دې سپیشلی زه 3 ورځو لپاره دلته زه ریکویسټ راوستې ما صرف فیمیل مسلو لپاره. او بل دغه د چې دی خرچوم نه کېږي، دلته صحت کارت ده نو فری کې دی ته هر قسم سهولت ملاویږي. دا او تر دې د خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د الله په امان.